سلامونه دوستانو، یو ځل بیا درته ښه راغلاست وایم. په نننۍ ویډیو کې درته د نسخ خط دوهمه برخه درته تشریح کوم. هغه هم د بي مرکبات دي. ګورئ، کله مو چې بي لیکه نو د بي لپاره مو قلم داسې مایل غوندې کېښوده. د دې کرښې نه پاس بي شروع کړه چې کله بي کرښې ته راورسېدلې دا بېرته پاس بوځه. دا بي ده. بل بي داسې دا یو دا رقم ته نری غاښ دی که دا لاندې راوله داسې، نو نور دا بیا په کرښه باندې سیده بوځه. بي بي او بله بي موږ تاسو کولی شو داسې هم ولیکو. داسې بي مو لیکله، د دې ځای نه پورته داسې دا بي راواخله، دا ځای پرې داسې راوله، دا بي بي ده. بل چې دا بي بي پسې هغه بي جیم ده. کله چې بي جیم لیکل له دې ځای نه دا قلم داسې راواخلي، دا ځای داسې راولئ، له دې ځای نه دا لږ نور هم لاندې راولئ، دا بېرته پاس بوځئ، داسې ساده جیم غوندې بېرته شاته راولئ، قلم نو ورته نری کړي او دا ځای داسې پورته جګ کړي. ګوره دا ځای چې کله پورته جګ کړه ښه ښایسته ګول راځي، دا بي جیم ده. بل هم چې کله لیکه بې دال ده، هغه هم داسې بي الف غوندې ده، خو دا ځای لږ ټیټ راځي، له دې ځای نه به دا دلته داسې کړي بې دال. بله بېرې ده، بېرې هم چې که دا رقم ته ده، دا ځای ډبل راځي. بل بي سین ده، بي سین هم چې که دا رقم ته مې یو غاښ ولیکه، بل غاښ به له هغې نه لاندې راولي، بل غاښ به له هغې نه لاندې راولي، دا خطونه به ټول د سمایل غوندې راځي، دا ځای جګ راځي او دا ځای د سین دا ځای ښه ښایسته ګول راځي، داسې. بل بي سین موږ تاسو کولی شو دا رقم ته هم ولیکو، داسې دې ولیکو، داسې ته راوله ښه منظم، بېرته دلته دا ځای لږ جګ کړه، دا ځای لاندې کړوپ راوله دا رقم ته، نو دا ځای د سین غوندې دغسې راولئ بي سین. بل چې دا بي سواد ده، بي سواد هم چې لیکه دا رقم ته بي مو لیکله، له دې ځای نه سواد داسې جګ کړي، بېرته لاندې راولئ خو نری، دلته به قلم ورته ډبل کړي، دا سر یې جګ کړي او نور یې دا ځای داسې راولئ، دا د بي سواد توری ده. بله چې دا بي توی ده، بي توی ده چې لیکله دا رقم ته هماغه بي سواد غوندې ده، دا رقم ته دې ولیکله، دا ځای داسې راوله، له دې ځای نه داسې الف ورته راښکته کړه، دا بي توی شو. بل بي عین ده، بي عین دې چې لیکه دا رقم ته دې ولیکه، دا ځای داسې ډک راوله، ښه ګوره ډک دې راوسته ګول غوندې، دا ځای بیا نور هماغه د جیم غوندې یو شی داسې ګول راځي، دا او دا یو شی ده. بله چې دا بي فې ده، داسې پاس ځای نه دې شروع کړی د کرښې نه پاس، دا ځای داسې راځي، ښه نو نور دې ځای کې دا فې هماغسې لکه بي غوندې راوله، دا بي فې ده. بله چې دا بي قاف ده، بي قاف هم کرښې نه د پاس شروع کړی، د کرښې سره چې راورسېدلې دا ځای بیا پورته ګول وجه کړي، دغه منځ کې چې کومه خالیګاه ده دا به ورته ډکه کړي او دا ځای بیا دغسې ګول راولي، پاس به ورته دوه ټکي کېږي، دا بي قاف. بل چې دا بي کاف ده، بي کاف هم چې لیکه داسې بي الف هم ولیکه دا رقم ته، له دې ځای نه به الف دغسې دا بي کاف خپل زور بیا راولي دې سر ته، له دې ځای نه به بېرته دا داسې شروع کړي، داسې بیا بوځي لکه د بي دغه یا ده. نو بله بي کاف چې ده دا رقم ته داسې دې ولیکله، دا لږ جګ راځي، له دې ځای نه کاف داسې راوله او دا ځای دغسې وړکی راځي، دا بي کاف ده. بل چې دا بي لام ده، بي لام چې لیکه بي الف هم دا رقم ته ولیکه، دا به بېرته شاته راولي داسې او دا ځای داسې راځي لکه د سین او صاد اخرنی غاښ. بل بي میم ده، بي میم چې لیکه دا رقم ته ختم ولیکه، دا بېرته شاته راولي داسې، دا بېرته مې شاته بوځه، دا بېرته اوس باندې بوځه دا رقم ته، دا ځای داسې لاندې راوله، دا یې بي میم شو. ښه بل توری چې دا بي واو ده، ګورئ بي نون ده، بي نون هم چې لیکه د کرښې نه پاس هم نون دغسې ولیکه، دا بېرته شاته راولي، دا ځای داسې راځي لکه د سین غاښ، بي نون. بل چې دا بي واو ده، بي واو هم چې لیکه دا رقم ته مو ولیکه داسې، دا ځای لکه کاف غوندې داسې راځي، خو دا ځای بیا تاسو دلته داسې کړئ، دا د بي واو ترې جوړ شو. بل چې دا بي هې ده، بي هې مونږ څو رقم ته لیکلی شو، یو بي هې دا ده، ښه او بله هې چې دا داسې مونږ راولو هغه د زړه غوندې، دا بیا له دې ځای نه دغسې اوږده کش کاږو، نو بي هې هې دا درې دانې هېګانې شي. بله هې مونږ تاسو داسې هم لیکلی شو. بل بي لام الف ده، بي لام الف هم داسې ولیکه، بي الف هم ولیکه، نو دا ځای بېرته دغسې راولئ ګول، دلته ورته الف ورکړي. بله بي یې ده، بي هم چې لیکه دا رقم ته مو ولیکه، ګوره داسې زور غوندې لکه دال غوندې ده، خو لږ کش شوی را کش شوی ده، دا ځای داسې راولئ، نور دا ځای دغسې چې دا راولئ بي یې ده. بله بي یې دا رقم ته هم ده. نو دا وه د نستعلیق خط دوهمه برخه، یعنې د بي مرکبات. چې چېرته مو ویډیو خوښ شوي نو ویډیو ته حتماً لایک ورکړئ او کمنټ وکړئ. کومه پوښتنه بیا هم له تاسو سره وي یا زموږ په چینل کې نه وي نو مهرباني وکړئ زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ.